د عامې روغتیا ساتنې په پارک کندهار د امان او ډنډ ولسوالۍ مسلخونو کې څه باندې 800 څاروي معاینه سوه. د کرنې ریاست مسؤلین وایي په کندهار کې هیڅ غوښه پلورونکي قصاب ته اجازه نه ورکوو چې بې کیفیته او په ناروغۍ ککړه غوښه وپلوري. د عامې روغتیا ساتنې په پارک کندهار د امان او ډنډ ولسوالۍ مسلخونو کې څه باندې 800 څاروي معاینه سوه. د کرنې ریاست ویان محمد علي پاکمل په دې اړه وایي د کندهار د کرنې بولګو مالدارۍ ریاست تر رهبرۍ لاندې د مالدارۍ امریت له لوري کندهار د امان ولسوالۍ مسلخ او ډنډ ولسوالۍ لوی کاریز مسلخ کې د مالدارۍ مسؤلینو د تیرې یوې اونۍ په لړ کې 814 څاروي معاینه کړي چې له جملې څخه 645 په دامان او 168 په ډنډ ولسوالۍ مسلخ کې معاینه شوي. په یادو څارویو کې 215 پسونه، 500 وزګړي، 22 غوایي او 4 څاروي د صحت وړ نه وه چې هغه څارویو ته د پلورلو اجازه نه ده ورکړل شوې. په دې څارویو کې 645 په دامان کې، 168 په ډنډ ولسوالۍ کې بالاخره معاینه شوي دي او بالاخره بازار ته عرضه شوي دي. په دې څارویو کې نو تقریبا 215 پسونه شامل وه، 500 وزګړي وه، 22 غوایي وه، نور څاروي چې عموما د صحت وړ نه وه هغوی ته د بازار د پلورلو اجازه نه ده ورکول شوې ځکه چې هغه په ناروغۍ باندې ککړ وه. د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي په کندهار کې هیڅ غوښه پلورونکي قصاب ته اجازه نه ورکوو چې بې کیفیته او په ناروغۍ ککړه غوښه وپلوري. د دې ترڅنګ پر ټولو ښاریانو غږ کوي چې غیر قانوني او بې مهره غوښه پیرلو څخه ډډه وکړي ترڅو په ټولنه کې د څارویو څخه د ډول ډول ناروغۍ د رامنځته کېدو او انتقال مخه ونیول سي. زموږ هڅه دا ده چې غوښې معاینه کړو او وروسته د څارویو غوښې بالاخره بازار ته عرضه کړو، هغه غوښې چې هغه د صحت لپاره مضرې نه وي، د روغتیا لپاره مضرې نه وي او بالاخره هغه بازار ته عرضه کړو. زموږ هڅه همدغه ده او موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې خپل هڅې لا هم ډېرې او ګړندۍ کړو. نوموړي وایي نه غواړي چې په کندهار کې د بې کیفیته غوښې له امله ناروغۍ خپرې سي. د دې لپاره په منظم ډول څاروي معاینه کوو او د صحي محصولاتو وړاندې کولو لپاره کار کوو. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د څارویو د معاینه کولو شمېر کم شوی چې اصلي لامل د هوا ګرمېده په ګوته کېږي چې په دې لړ کې تېره اونۍ هم کندهار ډنډ او د امان ولسوالۍ مسلخونو کې 100 څاروي معاینه شوي وه.